د لوی اختر پورز باندې دا یو څو شیزونه سنت دي دا د لوی اختر پورز باندې تاسو خامخا اوکې ټیک شو په دې کې اول نمبر چې کنه د لوی اختر پورز باندې سحر مز د پاره بالکل وختي پاسېدل دا سنت طریقه ده. دویم نمبر مسواک کول د لوی اختر پورز باندې دا سنت طریقه ده. دریم نمبر د اختر مز د پاره عیدګاه ته د مز د مخکې داخليدل دا سنت طریقه ده. څلورم نمبر په کوم لار باندې چې تاسو د اختر مز د پاره لار شي کنه په اخ لار باندې بیا واپس کور ته نه راځي په بل لار باندې برازي دا سنت طریقه ده. پنځم نمبر چې کله اختر مز د پاره تاسو زئی او واپس راځي نو لک معمولی په تیز आवाज باندې تکبیرونه ویل الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر ولله الحمد دا تکبیرونه ویل لک په تیز आवाज باندې اختر مز ته پتلو کې او پراتلو کې دا سنت طریقه ده. شپږم نمبر د اختر پرز باندې زیب او زینت اختیارول ځان لګون ته خسته کول خو شریعت حدود کې دنه خسته کپڑے اچول دا کشان د خسته صادر یا سپوټي خسته ټوپه خسته دا کشان ته پیزار نو ځان خسته کول ځان خوبصورتول دا سنت طریقه ده خو شریعت حدود کې دنه ټیک شو. اوم نمبر عطر استعمال اول خوشبو استعمال اول دم سنت طریقه ده. اتم نمبر اختر په ورځ باندې اختر مز نه مخکې سخوالل نه بهتر خدا ده چې اختر په ورځ باندې تاسو د ټول نه اول خوراک چې وکي کنه د قرباني غوخه تاسو اخري دا د ټول نه بهترینه طریقه ده سنت طریقه ده. او کچاري تاسو غوخه لیټ راځي عموما زموږ په معاشره کې خدا سي چې وو کسانو په یوځای باندې قرباني وي نو غوخه ډیره نا وخت کور تر راسي نو کدا نوی کنه خیر د اختر منځ پورې چې تاسو خوراک او نه کوي کنه اختر منځ نه رستو چې بیا تاسو خوراک کوي بیا هم د سنت ادا کیږي نو اختر منځ پورې کم از کم خوراک نه کول دم سنت طریقه ده. نهم نمبر غسل کول دا پکې نه پاتې شو دا اول کې پکارو نو غسل کول اختر منځ د پاره دم سنت طریقه ده. دا کسان د لسم نمبر خوشحالي مناوهل خوشاله سره خلکو سره ملاویدل اختر پرز باندې هیڅ خفګان خبره نه کول زاړه غمونه ځان نه را یادول اختر پرز باندې صرف او صرف خوشحالي مناوهل زله خوشالول دا سنت طریقه ده. دا یو څو سنت د اختر پرز باندې کوشش وکړئ چې اختر په ورځ باندې تاسو دا سنت خامخا وکړئ نو الله رب العزت پم درنه خوشحال شي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت چې تاسو ادا کوي کنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم تاسو نه خوشحال شي او الله رب العزت په تاسو ته اجر او ثواب درکړي او دا ورځ به د اختر تاسو قیمتي وګرځي زما عزت مندوم په دې باندې په خپلم عمل وکړئ او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو تاسو ډیره شیر کړئ چې هر مسلمان د اختر ورځ باندې دا سنت ادا کوي او تاسو ته دعاګانې کوي الله رب العزت مخشاله باد ساته دعاګانې کوي دعاګانې وکاو الله پامان.